لکه ته خو لکه کاري ځان ته یې که نه کاري یې که نه او خلکو ته یې چې یاره د شیعګانو ته مالونه راواري ته ورته یې څه نوشي جان دا کوم اسلام ته جوړ کړی دا کوم نوی چې خبره ته خلک اسلام چې کړي هندو ماران نه حلال کاری صاحب دا ته کورمه والا خبره کې ته ورته څه نوشي جان د هندو مالان نه راوه هندو مال څه هندو مال خوري شابوس آفرین دی چا مال نداره و دی هندو مال نداره و کنه مسلمانانو علی جان راغلل ویل چې دی هندو مال نداره و دی چا مال نداره و دی هندو مال کنه او بیا دا شیعګانو دا شیعګانو مال روان دي دا کوم اسلام ته جوړ کړي نه لږه طریقه جوړه کړي دا اسلام ته ماته دا کتاب هم ماته وخی دا اسلام هم ماته وخی غوږ ونیسه خیر په حوصله باندې دلته ټوله شپه تا ته وخت درکو په حوصله باندې غوږ ونیسه تا ویل چې د هندو مال هم چاته نه دی راوه غوږ ونیسه دا یوه خبره ختمه کړو بیا بله خبرې ته ورخطا کېږي مه دلته چې راسې ورور نو بلډ پریشر مو پورته کوئ مه په حوصله سره داسې ورمان دې سم قاري صاحب داسې دې پېژندلي دي چې دا راسي به بیا سټارټ شي بیا درېږي نه تر څو چې ونه تړي جنریټر شي که نه مکه او توحید مکه او ابراهیم مولوي صاحب دی را سره ستا قاري صاحب محترم بلې ناست دی مایک دې خلاص کړه خو یو خبرې ته غوږ ونیسه د دې کس نوم څه شی ده حسن علي مایک دې خلاص کړه مایک دې خلاص کړه حسن علي مایک دې خلاص کړه ګوري مسلمانانو علي مایک دې خلاص کړه علي مایک دې خلاص کړه علي صاحب 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 احسان علي مایک دې خلاص کړه احسان علي صاحب مایک دې خلاص کړه علي صاحب مایک دې خلاص کړه وا علي مایک دې خلاص کړه او دی الله بنده څه در باندې وسو لکه چې سني سولې او ماشاءالله دی سني سو ماشاءالله کومه کې لاړ به خنزیر شم خو زه به سني نه شم صحیح د ما د بله کمره غټه کړې ښه داسې دا مایک د مایک ته دا خبره کوې چې یاره ما تا ته یو سړي ټلیفون وکړه که نه ټلیفون غوږ ونیسه که نه خو غوږ خالي مایک چې ته ورته ویلي چې دا داسې غلط کارونه کوي دا داسې کارونه کوي دا داسې کارونه کوي کاري صاحب کابل له کم غټه سي بهتره وي چې بیا هلته دغه سم راځي علي صاحب تا ویل زه به خنزیر نه سم او خنزیر به سم خو سني به نه سمه ولې سني شم زه مسلمان یم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله امیر المؤمنین علی ولی الله صحیح ده صحیح ده زه به څه چل وشله ته ما ته اوس کڅه کڅه واخو ونیسه و لطفا و دې زړه سره لطفا واخو ونیسه ما مایک دې خلاصېدلو چل دا مې زده کړی د اوس دې زړه سره ښه موږ دې تاسو ته ضرورت نه لرو چې سنیان سي ګوري دوستانو کیمره په بل کم غټه سي بهتره وي دا باندې مش یاد درو نه خدای مونږ خو ښه علي جان علي صاحب خبره مې دا کوله تا ویل چې د هندو مال اخیستل جایز نه ده کنه بالکل اسلام مسلمانانو دا شیعه والا کې ته کوم د شیعه والا مال ته تعلق کړي نوشي جان دا ته یې نه کنه صحیح ده راځه مستفته مسلمانانو علي جان ته بغږ نه کوي خدا دلیل واوره بیا ورسته خبرې سرغو به خبرې نه کوي مسلمانانو غوږسي دا وسائل شیعه ده د علي جان کتاب ده دو ویل چې د هندو مال جایز نه ده علي جان تر هندوانو هم ځان بدتر کړل اوس یې واوره خپل کتاب دی خبرې به نه کوي یو دقیقه صبر وکړه وسائل الشیعه
د حر زر په دې العاملي شیانو نه پوهېږم زر په دې شیانو نه پوهېږم ما ته دا شیان صرف د خبرې جواب راکړه د خبرې جواب نه راکړه زر په دې کتابونو مکتابونو نه پوهېږم د خبرې جواب راکړه ته دا مال څنګه حلال کړی مجبور نو ته په تاوته کتاب نه پیږي او دی الله بنده سي ته په کتاب نه پیږي نو بیا په حلال او حرام څه پوهیږي او دی الله بنده اوس غوښ وسائل الشيعة د حر العاملي واللسم جلده 298 صفحه ده مسلمانانو دی کتاب کې وګورئ باب حكم مال الناصب باب دا په حکم د مال د اهل سنت والجماعت کې د دوی د ښځو په اړه او د دوی د وینو په اړه دا راځي دغه ځای ته تاسې راسئ عن المعلى ابن خنيس قال أبو عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته د اهل سنت مالونه او ښځې سیمو چیرې پیدا کړې وایي خلیه او د اهل سنت وینې سي چیرې په لاس درغلې تویې کړې دا ده ودمه اوس ګورئ څوک وایي قال ابو عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب ناصبي دوی چاته وایي ناصبي سي 12 امامان عالم الغیب نه مني د خدای صفات نه ورکوي خدایان نه جنې جوړوي او د دوی متعور سره نه مني د دوی خمس ور سره نه مني هغه ټول نواصب دي نو وای حيث وجدت سي چیرې دی وای پیدا کړل وی وزنه وینې توی کړه مالی چور کړه وی خوره اوس راځو مخکې پسې الله اکبر الله اکبر ودفع الينا الخمس او مفتي په خمس کې راکړی ودفع الينا الخمس ام دا کتاب د بیا شنو سی بل کتاب د قاری سي وسائل الشيعة دا 299 صفحه ده ولا سم جلده ودفع الينا الخمس خا وسوغوريا ام دي كتاب کې بل روایت قال ابو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك الا امراته د سنیانو سي د ارڅ پیدا کړل په لاس درغل ارڅ د سنیانو تاسو ته وای حلال لك دا وای حلال دي تاسو دی پار الله اکبر استغفر الله وسوګوري اے مسلمانانو علي جان په خپل خلو ویل سي د هندوانو مال نه دروا نو دلته د تا ابو عبد الله عليه السلام بلای دروغ ګرځيږي چې ټول عمر مو په امامانو پسې دروغ ویل دي هغه وایي چې د مال د ناصب سي ده او څه شي چې د مال النواصب لري دا وایي حلال دي تاسو ته ګوریا حلال لك وای حلال دي درته اسی وای د سنیانو مالونه غلا کړی چوری کړی او موږ ته په خمس کې راکړي ودفع الينا الخمس موږ ته په خمس کې راکړي استغفر الله خه اوس څه پکې وایي علي جان مهرباني دا ګوتې ته مې یاري وګوري داسې هر څه خپله کیمره غټه کړه دا ګوتې ته مې داسې وګوري بارک الله فیکم اوس میک خلاص کړه اوس جواب ورکړه میک ته خلاص کړه اوس علي وویل سوای د هندو مال اخیستل جائز نه ده نو د اهل سنت مال تا ته څنګه حلال ده ستې اخلي ګور زه په کتاب خبرې در سره کوم مهرباني علي سي څنګه چل دی میک ته خلاص کړه دا اوس فکر کوي په سنتو باندې فکر کوي چې سنی سم کنه سم فکر کوي ور باندې فکر دی وکړل علي جان کومه کې لاړو او ورزه دا مبارک ورته سنتوب دی ورته مبارک ورزه په خیر بلی راپورته کړ مبارک دی ورته ټول مبارک ورکړي ټول مبارک ورته مبارک دا داسې ډز دا ګوري تاسې سره راځي لیک فکر کوئ چې الحمدلله تاسې یو د مؤمن مدرسې ته راځي د تاسې کتابونه داسې راته معلوم دي داسې ګوته په ګوته به مو راته ووامه راسه یو د مو کتاب راته وښیه چې د موږ د کتاب فتوا داسې وي تا ته د موږ مال د موږ وینې د موږ دا هر څه تا ته حلال دي په هغه اړه فکر نه کوې
اهل سنت والجماعت نه به څوک پټوي تاسو به پټوي خو د عمر او د ابوبکر او د حیدر بچان څه په اهل بیتو پسې مو داسې دروغ ویلي دي نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد د ما دا بله کمره غټه کړې اعام وشي او راسي یو بله خبره در سره وکړم یو بدر قاری صاحب یو بل درته راپورته کوم بیا غټوم یو منټ ښه راځه په خیر مهرباني ته درېږه اداره بل ناست دی خو لطفا لږ عزت عفت وساتیه په علمي مجلس زه نه ستړی کېږم په علمي خبرو نه ستړی کېږم یو خبرې ته غوږ اچو یا خبرې ته وخت درکوو موږ درته وایو میک دې خلاص کړه خبرې وکړه نو بیا به تاسې خبرې نسئ کولی لیکن الله دې تاسو ته اجر عظیم در نصیب کړي قدرمن سیه ښه جان دا څوک دا جان نه دا نو قاری صاحب په غلطۍ کې راوختی دلته یو بل دی ودرې هغه راخلم دغه یو دقیقه څه شو ته راسه که نه دوستانو دا سکرین د سره ښه وټکوئ ماشاءالله چې 1 میلیون ته ورسېږي لږ پاتې ده ماشاءالله 1.5 لږ پاتې ماشاءالله 1 میلیون ته نور رسېږي هلې ماشاءالله لطفا ته دا اپشن لږ ځای خالي کړه اپشن ځای لږ خالي کړئ لطفا چې موږ دا ماشاءالله 1 میلیون ته ورسوئ ماشاءالله هلې ماشاءالله هلې الله یې تاسو ته جزای خیر درکړي هلې ماشاءالله زه دا د اپشن جای درته خالي کوم ایسته کوم درته دا ملګري یو منټ صبر وکړه محمد رسول الله بیٹنه تاسو خپل میک خلاص کړئ بیٹنه څوک یې تاسو اشداء علی الكفار دا څوک ده بیٹنه تاسو خپل میک خلاص کړئ مهرباني تاسو څوک یاست आवाज ملک په زور کړی لطفا आवाज ملک په زور ډیرو ملګرو د غزای دغه کې لک خالی کې چې دا کسان هغه راخلم بدلته بل راسي ځای ورته خالی کړي دوستانو خیر دې ما دا بالا کمره غټه کړي تاسې دې راپورته کوي زه په دې یو خبره یا د یو کتاب خبره در سره کوم په دې یو کتاب باندې قاری صاحب زه به درته کیمره خلاصه کړم خو غټې ته په هغه بل رقم که چې بیا هلته دغه صحیح راځي ورته دقسې قاری صاحب دغه اپشن ما ته ولې نه راکوي چې دا دې خوا ته غټه که پول غټه سي نو زه څه خبرې ښه کله کله له ما نه مرک وي دا دوستانو اعام وشیو لږ انصاف وکړي اعام وشیو لږ انصاف وکړي د الله په خاطر وکړي د اهل بیتو په خاطر وکړي اعام وشیو د چا په خاطر می وویل د الله په خاطر د اهل بیتو په خاطر اهل بیت دا شرح نهج البلاغه د میثم ابن علي د تاسو لوی امام ده د دې جزء الاول ده د دې کتاب 100 صفحه ده زه دا 100 صفحه ورته ولیکم 100 صفحه د امدی کتاب ده د دې کتاب 100 صفحه ده یو دقیقه د دې 5 جلد په بخښنې سره 5 جلد ښه 5 جلد ښه 5 جلد 100 صفحه ده دې کتاب ته دوستانو وګورئ بیا داسې ونه وایي هلته کتاب مې درته ښکاره کړل شرح د نهج البلاغي د امام علي علیه السلام چې نهج البلاغه ورته منسوبه ده د هغه کتاب شرح ده ګورئ مؤلف ابن میثم البحراني 5 جلده او 100 صفحه ده مسلمانانو دې کتاب ته وګورئ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړل وفات شول نو فاطمه الزهراء رضی الله عنها ابو بکر ته ورغله فاطمه الزهراء رضی الله عنها ابو بکر ته لاړه
د میراث په اړه باندې غوښتنه ترېنه وکړه. نو د ابوبکر رضی الله دا د کتاب وایي. ګورئ دا کتاب اهل سنت والجماعت ته حجت نه ده، حجت دوی ته ده، الزام ده د دوی دپاره، دا الزامي سوال ده له دوی نه. بالکل. نو فاطمه رضی الله عنها او د ابوبکر رضی الله عنه په منځ کې مخالفت راغلل په میراث باندې. نو فاطمه رضی الله عنها وویل چې زه به له ابوبکر سره خبرې نه کوم. دا خبرې ابوبکر واورېدلې رضی الله عنه. دا چې کله ابوبکر واورېدلې دې ځای ته وګورئ انه لما سمع كلامها، کله چې ابوبکر رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها خبرې واورېدلې نو د الله حمد و ثنا یې ویله. ثم قال، بیا یې وروسته وویل یا خیر النساء، ای د ښځو بهترینې ښځې، یعنې په ښځو کې بهتر، دا د تا کتاب د اعامه شیه، راسه د فاطمة الزهرا خبرې او د ابوبکر خبرې واوره. څه ورته وایي؟ یا خیر النساء و ابنته خیر الآباء، او د بهترونو په پلرونو کې د بهترین پلار لورې د ما د قسم په الله وي چې ما له تا سره کومه شخصي مخالفت نه درلودل، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو په امر باندې عمل کړی ده. اما بعد دغه ځای ته دا خبرې ورته وکړې فقد دفعت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني دغه ځای ته تاسو وګورئ مهمه خبره دلته. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الأنبياء إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا لا دارا ولكننا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة. وای مالا نبی ګوري دا د تا کتاب د تا په کتاب کې دا روایت راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام وای راته ویل د تا په کتاب کې دا روایت له ابوبکر نه راغلی. وای نبی علیه السلام ویل چې موږ انبیاو ټولې دا نه ذهب په میراث پرېږدو، نه سره زر، نه سپین زر، نه ځمکه، نه عقار، نه کور، لیکن موږ چې په میراث پرېږدو هغه ایمان او حکمت ده او هغه علم او سنت ده. او ما وای د نبی علیه السلام په دغه امر باندې وای عمل کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته دا امر کړی. فقالت دې ځای ته اوس وګورئ عائشه فاطمة الزهرا اوس ورته وای. فقالت فاطمه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وهبها لي، یعنی نبی علیه السلام ما ته دا په ګفت کې راکړی. دا باغ فدک د ځمکه نه و، دا باغ دا وای ما ته په ګفت کې راکړی. قال ابو بکر ورته ویل فمن يشهد بذلك فجاء علي بن أبي طالب وأم أيمن فشهدا لها بذلك فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقسمها. نو علي رضي الله راغلل، أم أيمن راغلل، أبو عمر راغلل او عبد الرحمن ابن عوف راغلل، دوی شاهدي ورکړله چې نبی عليه السلام به په خپل اهل بیتو دا تقسیمول. يقسمها نبي عليه السلام بدأ تقسيمه. فقال أبو بكر وسرته وقوري أبو بكر صدقت يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق علي وصدقت أم أيمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن. تاشي طول رختيا وايستا يدي رسول الله لوري تم رختيا وايه، علي تم رختيا وايه، عمر تم رختيا وايه، عبد الرحمن تم رختيا وايه رضوان الله عليهم أجمعين. وسرته قورا وذلك أن لك ما لأبيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتك ويقسم الباقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي باغي فدكنا تاتا اغا روزمره خوراك وچيكاك مصرف بيدركول او نور باقي بي تقسيمول فلار دي الله كي ولكي على الله أن أصنع بها كما كان يصنع. دي ما دي بو الله قسم يزبي داسي تاتا در تقسيمه وما در كوما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدر تقسيمه ولا در كوما. الله أكبر والله. دي دست وقوري إعام وشيوه فرضيت بذلك
دې ډز ته وګورئ فرضیت بذلک فاطمه رضی الله عنها له ابوبکر راضي سوله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فرضيت بذلك واخذت العهد عليه به او په دې باندې عهد واخیستل او ابو بکر سره عهد وکړ. الله أكبر. تاسو خو اساس فاطمه خپه مړه سوله ابو بکر او د تا کتاب کې دي زنادقه او اغاګانو دا دین درنه پټ کړی ده. دا د تا کتاب د تا امام وای فرضیات بذلک او فاطمه رضی الله عنها راضي سوله او ابو بکر دا تعهد ورسره وکړل او اهل سنت والجماعت سوای وای د مو کتابونه ورسوي ګوریا په اهل بیت چې ابو بکر څومره مصرف کړی ده په خدای قسم سي لسواري سلواري تر باغی فدک زیات ول تر میراث د نبی علی السلام زیات ول. الله أكبر. الله أكبر. راس دا د کتاب دا د تا خوشحالي د فاطمه اعام شي اوس لږ انصاف وکړي تاسو که انصاف پیژنئ او په انصاف راضي کیږي. دا کوم کتاب ده؟ دا کتاب شرح د نهج البلاغه ده 5 جلد 1 صفحه ده د یوسف البحراني د ابن میثم معتبر امام ملامو ده په مذهب کې. اوس نه پوهېږم دا لایف چې دا اسکرین ښکاره سي بیخي قصه یې خرابه سي. الله اعلم چې د دې مشکل څه شی ده. قاری سے محترم دی دا سکرین نه قبلې کا دغه وجه ده. ملګري وي دي نه بالکل وی دی. ملګري وي دي. ښه دا خو دې اوله خبره. آیا انصاف په چا کې څه سي هغه ووایي اوس چې دا د ما کتاب خو داسې رښتیا وایي اعام وشی اوس د پردې شاته راته ګوریا دا د تا کتاب ده د کتاب د امام علي علیه السلام ته کوم کتاب منسوب د نهج البلاغه د هغه روایت ده د هغه شرح ده او بیا دلته تاسو وګورئ د ابو بکر او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په منځ کې کومې خبرې سوي دي او تا کتاب وایي د ما کتاب هم نه ده. استاد ویل دا خو تا کتاب د زینه منم او د ما کتاب تا ته حجت هم نه ده لیکن خپل کتاب خو به حجت وي درته خپل کتاب خو به حجت وي چې دا ټول عمر د تام لایان او تا ته ویلي دي چې الی د ابو بکر داسې ظلم کړی د فاطمه سره میراث جنې اخیستلی ده او پلانې کاری کړی اوس وګور فاطمه جنې راضي ده فاطمه علیها السلام جنې خوشحاله ده خو په نن زمانه کې د ټاس پیداوار ورباندې لعنت وایي العیاذ بالله. ولی راس جواب استه در سره د دې کتاب جواب استه در سره د خپل کتاب د خپل روایت دي او بیا هغه پرون چې یو کس راغلی و چې وایي انبیا میراث پرېږدي قرآن وایي. اوس فاطمه رضی الله عنها وایي دا د نبي علیه السلام میراث نه و دا یې وایي ماته قد وهبها لي یعنی په ګفټ کې راکړی و په هدیه کې راکړی نو هدیه کې خو قرآن ته میراث قرآن کې خو میراث راغلی هدیه خو نه ده راغلی د الله بندګانو خو هغه لاړل هغه یا عبدالله هغه دلته د علي په نامه چې کوم کس دا ډېر لوی سړی سو په 2-3 ورځې مناظره کې ډېر وایي قاري صاحب د اوس دماغ خپرونې ته راسي راځه راپورته څه اله بیا وروسته نورې خبرې درته کوم په دې نورو خبرو پسې ګرځېږو راګرځېږو 2 سوالونه بیا یادونه درته کوم 2 سوالونه هغه 2 سوالونه دا دي آیا په ټول عمر ابو بکر رضی الله عنه عمر او عثمان علي رضی الله عنه باندې رد کړی د سید تاسو امامت زنه منم یو دلیل خپل کتابونو په صحیح سند سره چې علي رضی الله عنه ورته چې ای ابو بکر تغاسبي ای عمر تغاسبي او بل ز عجیبه خبره درته وکړم ما یو سوال کړی ولغه علي نه وایي زه سبا دې جواب درته راوړم پسې ورکسو زه د 1 دقیقې لپاره دا سوال لدی سره منم د 1 دقیقې لپاره هغه دا چې ابو بکر رضی الله عنه د زمکه د باغ غصب کړل لچانه لفاطمه رضی الله عنها نه لچانه لفاطمه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی دا یې غصب کړل کا علي رضی الله عنه خلیفہ سوی کنه د خلیفہ سوی خلیفہ سوی 15 کاله خلافت کړی علي رضی الله عنه د زمکه بیا د فاطمه رضی الله عنها اولاد ته ورکړه کې ورنکړه راوی ګرځوله کې راونه ګرځوله نه دی ورکړی راوی ګرځول
نو خو علي رضی الله عنه ابو بکر سره شریک په دې غصب کې ها بالکل دا هغه جرمنی ډز ده کو ابو بکر ته غاصب وایي خو علي رضی الله عنه په دې غصب کې لکه چې پټې د غور سره کړی و موافقه ور سره کړو چې ابو بکر راځه لیک ته واخله لیک به بیا زه واخلم راځه ها دا کار یې لکه چې کړی و کی نه و کړی نو چې نه و کړی بیا یې ولې را واپس نه کړله هغه خو ورته معاف کړی وای استغفر الله یو داسې ویډیو خو رانغی خو وتښتېد خو همدغه جواب ونه تښتېدی تر ننه پورې بیا ورک شو اوس ګورې اسانه سوال د ای عامو شی و تاسې وایئ چې ابو بکر حالان کې دي تاسې د ویلو خپل کتابونه خلاف دي د ټول مذهب مو خپل کتابونه خلاف دي اوس کتاب دی وایي چې فرضیت بذلك فاطمه رضی الله عنها راضي سول ابو بکر دی ابو بکر په فیصله باندې راضي سول خوشاله سول ښه اوس تاسې ته ټول عمر ویلی سوي دي چې د فاطمې رضی الله عنها مال میراث دا ابو بکر غصب کړی موږ جدلا در سره منو د یوې دقیقې دپاره څه شی جدلا درسره منو اوس ابو بکر غصب کړی دی دې مالکانه ابو بکر وفات شول عمر راغله عمر نه کړل عمر هم غصب کړی رضوان الله عليهم اجمعين همدغه شان فاطمه زهرا رضی الله عنها ته عثمان ذي النورين هم ور نه کړل غم غصب کړی خو علي رضی الله عنه چې راغله هغه ولې ور نه کړل کی ور کړی وي دلیل را کړه کی نه وي ور کړی نو خو علي رضی الله عنه هم غصب کړی ده بالکل آیا تاسې د ابو بکر توهین او سپکاوی کوي بیا به د عالم دلته کوي که بیا نه کوي کوي د کاري صاحب په هغه مې ولا کړ او که ته وایې چې ابو بکر ته غصب کېدل ناروا او علي ته غصب کېدل روا و په دې دلیل راکړه یعنی چې علي غصب کړل پروا نه کوي خو چې ابو بکر غصب کړی و دا ناروا کاری کړی ده په سوال باندې پوه نه سوالسته بالکل په قاری صاحب بالکل په سوال پوه نه سوالسته آسانه سوال اوس د موږ اهل سنت والجماعت خو په دې اتفاق ده چې انبیا میراث نه پرېږدي د تا کتابونه م وایي اوس ابو بکر د اهل سنت والجماعت په مسلک کې فاطمه رضی الله عنها راضي کړې ده خوشحاله کړې ده او د دوی په منځ کې هېڅ مشکل نه و چې د تا کتاب نه مې بار بار دا روایتونه درته پیش کړي اوس ته وایې چې ابو بکر غصب کړی ده آیا علي دا ځمکه را واپس کړ رضی الله عنه حسن را واپس کړ که را واپس نه کړ حسن خو د شپږو میاشتو خلیفه جوړ شوی او که مو جواب دا وي چې نه علي او حسن رضوان الله علیهم اجمعین دا له ابو بکر سره لکه چې شریک ول په دې ځمکه غصب کی بل جواب در پاتې نه ده بل جواب لري نه کېدای چې ابو بکر رضی الله عنه سره علي حیدر رضی الله عنه پټه اتفاقیه کړې وي سره زه دا مو تاسو سره تقسیم کو نیمه یې کړو نه ډیلینګ یې کړی راځي په خیر زر کوي چې بیا وروسته د ما بعضې خپرونې خبرې پاتې دي چې هغه ډېرې مهمې دي